بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان میډیکل ان ساينس لیکچر ته ښه راغلاست. د نن ورځ په دې ویډیو کې به مونږ وګورو چې مونږ ګلوکوز د مایکرولاب ماشین په واسطه باندې څنګه کولی شو چې ټیسټ وکړو. د ګلوکوز د ټیسټ لپاره مونږ مختلفې طریقې لرو، د بینیډیک ټیسټ څخه نیولې تر HbA1c پورې مختلف میتودونه لرو. د نن ورځ لپاره مونږ صرف غواړو چې د مایکرولاب په واسطه باندې مونږ د ګلوکوز سویه څنګه معلومولی شو. د دې لپاره مونږ کوم وسایلو ته چې اړتیا لرو هغه وسایل دي زمونږ جاسټر یا هم مایکروپیپیټ، چې البته مایکروپیپیټ زمونږ باید زر مایکروپیپیټ وي، سل نمبر مایکروپیپیټ وي. همدارنګه اړتیا لرو تر څو پورې یو مارکر ولرو چې د هغه په واسطه باندې موږ لیبلینګ وکړو. ټیوبونه د هغه لپاره ټیوب ته ضرورت دی. بل شی چې زموږ ضرورت دی هغه زموږ ټیپس دي، جاسټر ټیپس، چې هغه د سل مایکروپیپیټ لپاره باید هم موږ ولرو او د زر مایکروپیپیټ لپاره باید هم موږ د هغې ټیپس ولرو، چې هغه ټیپس کیدلی شي چې موږ په ټیسټ باکس کې ولرو او یا هم بیرون. بل څه شته چې موږ اړتیا لرو هغه د ګلوکوز ریاجنټ دی، چې په دې کې کوم مواد چې وجود لري انشاءالله هغه به زموږ په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو سره شریک کړي چې موږ څنګه د ګلوکوز ټیسټ په کوم میخانیکیت باندې کار کوي. بل څه ته چې موږ اړتیا لرو هغه زموږ سنترفیوژ دی، تر څو پورې موږ کومه لاسته راغلې وینه د هغې څخه موږ ځان لپاره سیرم او یا هم پلازما جدا کړو، نو د هغه لپاره موږ ضرورت لرو سنترفیوژ. بل څه چې زموږ اړتیا ده هغه زموږ اصلي ماشین یا د مایکرو لیب ماشین دی، چې د مایکرو لیب ماشین په واسطه باندې موږ د خپل ټیسټ ترسره کړو. او اخرنۍ وسیله چې ده هغه زموږ د واټر باد دی، چې د واټر باد په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپل هغه کومه درجه د حرارت چې موږ اړتیا لرو هغه په هغې کې موږ سیټ کړو. میتود ته راځو. په میتود کې په اول قدم کې باید موږ بلډ سمپل ولرو، چې بلډ سمپل کیدای شي موږ په هر ټیوب کې واخلو. ولې د اوس لپاره موږ چې کوم سمپل اخیستی دی هغه زموږ په جیل ټیوب کې دی. په لومړي قدم کې موږ خپله بلډ سمپل سنترفیوژ کوو. البته د سنترفیوژ لپاره به په مقابل سایډ کې موږ باید د بیلانس لپاره یو بل ټیوب هم ولرو. بلډ سمپل د لپاره چې موږ پلازما جدا کړو، نو دلته موږ د 2000 نه تر 3000 RPM پورې په سرعت د 2 نه تر 3 منټونو پورې موږ دې ته سنترفیوژ وکړو. وروسته د 4 منټه سنترفیوژ نه وروسته موږ خپل کوم راغلی سیرم لاسته راوړو. البته دې کې کوم سیرم چې موږ ته لاسته راغلی دی دغه سیرم نه باید موږ خپل سمپل واخلو. په اول قدم کې باید زموږ کوم ریاجنټ چې دی په نارمل حالات کې دا ریاجنټ باید د 2 نه تر 8 درجو پورې وساتل شي. کله که موږ غواړو ټیسټ وکړو نو خپل ریاجنټ باید راوباسو د یخچال څخه او د اتاق د حرارت پورې باید د دې ګرموالی ورسېږي. نو د دې لپاره باید موږ اول خپل ریاجنټ راواخلو. د ریاجنټ نه 1 ml یا 1000 مایکرولیټر موږ باید د دې نه خپل ریاجنټ راواخلو او په داخل د پلیر ټیوب یا کلسیم ټیوب کې دې نه ورواچو. په دویم قدم کې موږ دپاره څومره سیرم پکار دی. البته نظر کمپنیو ته شاید فرق وکړي، ولې کوم کمپني چې دلته موږ استفاده کوو تجارتي کمپنۍ ده، نو په دې کې زموږ د سیرم اندازه چې د هغه 10 مایکرولیټره ده. نو موږ اول باید 10 مایکرولیټره خپل جاسټر یا مایکروپیپیټ سیټ کړو او د هغې نه وروسته 10 مایکرولیټره سمپل موږ باید سیرم څخه واخلو. 10 مایکرولیټره سمپل یا سیرم موږ واخیسته او دا باید موږ د خپل ریاجنټ سره میکس کړو. د هغې نه وروسته په ډېر سلولي ډول باندې ریاجنټ باید میکس شي
او د مکس کېدلو نه وروسته د 10 دقیقو دپاره په 30 درجه حرارت کې کېښودل شي. 30 درجه حرارت موږ وخت ته سیټ کړی دی دلته په واټر باد کې لکه څنګه چې تاسو وینئ 30 درجې الریډي موږ سیټ کړی. د 10 دقیقو انکیوبیشن نه وروسته راځو موږ خپل دلته په مایکرولاب کې سیټینګ کوو. کله چې موږ مایکرولاب چالان کړو په دې ځای کې زموږ دپاره مختلفې اپشنې راځي. د میژر په نامه، ایوالویټ، ټیسټ، کوالټي کنټرول، پروګرام، یوزر مینټیننس، شوټ ډاون. د نور اپشنو په اړه باندې به په نور وختو کې بحث وکړو. د نن ورځ دپاره صرف راځو د میژر برخې ته. کله چې د میژر برخه موږ انتخاب کړه نو په دې ځای کې موږ یو د انټر تخمه لرو. کله چې د انټر تخمه موږ کلیک کړو په دې ځای کې موږ ته د ټیسټونو یو لیست راځي. د دې څخه خپل هغه کوم مربوطه ټیسټ چې موږ غواړو چې اجرا کړو هغه انتخابو. د انتخابولو لپاره اسانه طریقه دا ده چې تاسو د کیبورډ نه په استفادې سره سرچ کړئ. بغیر د هغې نه په دې ځای کې موږ سکرول بار بټنې لرو چې د په واسطه باندې دا نمبر دلته تغییر کړئ. ولې موږ دلته کله چې د جي تکمه ووهو د جي تکمې په واسطه باندې ټول هغه ټیسټونه چې په جي باندې شروع دي هغه راځي. مثلا جي ټي ټي ګلوکوز. موږ راځو خپل د ګلوکوز ټیسټ ته. کله چې ګلوکوز دلته سلیکټ کړه د هغې نه وروسته بیا انټر تکمه ووهو. کله مو چې انټر وواهه په دې ځای کې موږ ته یو اپشن راکوي ریډ ټو بلانک. بلانک زموږ همیشه چې شی وي ډسټل واټر وي، یعنې موږ د دغې سیسټم کم ابزربنس چې دی هغه باید موږ اوټو زیرو کړو، یعنې صفر یې کړو. نو د صفر دپاره موږ څه ورکړو؟ هغې دپاره ډسټل واټر وکړو. کله چې ډسټل واټر صفر ته ور داخل کړ د هغې نه وروسته موږ د صفر تکمه ووهو. د دې تکمې په وهلو په واسطه باندې په دې ځای کې په سکرین ته موږ ته یو اپشن راکړي میژرینګ واټر بلانک. یعنې د اوبو کوم بلانک چې دی هغه زموږ دپاره څه کوي؟ اندازه کوي. د دې نه وروسته دې ته انتظار کوو تر څو پورې چې زموږ دپاره د نوې اپشن راشي او نوې صفحه زموږ دپاره خلاصه شي. په نوې صفحه کې تاسې ګورئ چې دلته موږ ته لومړنۍ اپشنه چې راکوي هغه زموږ د کلیبریشن ده. د کلیبریشن په واسطه باندې موږ غواړو چې اول د خپل ریاجنټ نه او د خپل سیسټم نه مطمئن شو. نو په دې ځای کې زموږ دپاره باید موږ سره سټنډرډ وجود لري تر څو پورې موږ سټنډرډ ورته ورکړو. د کلیبریشن لپاره به انشاءالله زموږ په راتلونکو ویډیوګانو کې د هغې په اړه باندې معلومات وړاندې کړو. ولې د دې لپاره موږ د سټنډرډ کوم اپشنه چې د هغه موږ د هغې څخه تېرېږو او سکیپ کوو. نو د سکیپ دپاره موږ دا بټنه 2 ځلې کلیک کوو. کله چې کلیک کړه د دې نه وروسته موږ ته چې کوم اپشن راځي په اپشن کې لیکلی دی سامپل. د سامپل دپاره موږ خپل سامپل چې د 10 دقیقو دپاره په انکیوبیشن کې ایښی و هغه سامپل موږ راخلو. ګورو چې په دې ځای کې تغییر د رنګ راغلی. نو د تغییر د رنګ په اساس باندې به موږ دلته خپل ټیسټ رن کړو. د ټیسټ د رن کولو لپاره خپل سامپل داخل د صفر ټیوب ته ږدو او د صفر تکمه کلیک کوو. کله چې د صفر تکمه کلیک کړه ماشین موږ ته یو اواز کوي. د دې اواز نه وروسته باید موږ خپل سامپل لري او لکه څنګه چې ګورو یو مقدار سامپل د ماشین په واسطه باندې کش کړی شو. د دې نه وروسته لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ګورو د میژرینګ په نامه باندې دلته اپشن راځي. نو موږ ته د په واسطه باندې سویه د ګلوکوز کوي. دا چې د دې مریض نه موږ د 100% مطمئن وو چې دا مریض زموږ د شکر مریض دی. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ قیمت چې کوم ته لاسته راغلی 256.3 واحد اندازهګري چې دی ملي ګرام پر ډیسي لیټر. یعنې دغه مریض زموږ د فاسټینګ بلډ شوګر په حالات کې موږ ته راغلی او د ده سویه چې کله موږ تعین کړه نو د ده د ګلوکوز سویه چې ده 256.3 ملي ګرام پر ډیسي لیټر ده. نارمل لیول زموږ د ګلوکوز نظر کمپنۍ ته فرق دی، ولې بیا هم په نارمل ډول باندې ایوریج چې دی زموږ لره 80 ملي ګرام نه تر یا 16 ملي ګرام پر ډیسي لیټر په ایک بیس حالتونو کې وي. په دې هیله باندې چې یو څه مو زده کړي وي نو د دې میتر په واسطه باندې موږ کولی شو چې په وینه کې د ګلوکوز اندازه تعین کړو.